عظام د مشهور مصري تاجر عبیده ابو عظام زوی و. عظام له پلاره یو زوی او خورا ډیر نازولی و. پلار یې روزنې ته ځانګړې پاملرنه کوله. عظام داسې هلک و چې تود باد یې هم نه و لیدلی. ښوونځي ته د تګ پر مهال به 2 ساعتونکي هم ورسره و. د ښوونځي استادانو هم د عظام د پلار له کبله د ډیر قدر کاوه. سربیره پر دې چې عظام ډیر نازک طبع او نازولی هلک و، لایق هم و. هغه لا 10 کلن و چې له کتاب او مطالعې سره یې ډېره مینه لرله. یوه ورځ یې د پلار د کتابونو په المارۍ کې یو پنډ تور کتاب پیدا کړ چې پر پوښ یې په غټو تورو لیکل شوی و: سیرت الصحابه. عظام کتاب له ځانه سره د خوب خونې ته راوړ او د شپې مهال یې د کتاب مطالعه پیل کړه. عظام چې کله د صحابه کرامو کیسې لولي، کتاب نور هم خوند ورکوي. یوه کیسه ورته تر بلې خوږه او جالبه ښکارېده. عظام لا د همدې کتاب په مطالعه بوخت و چې د سهار اذانونه وشول. کله چې اذان واورېد سمدستي کتاب بند کړ او سر یې په بړستن کې دننه کړ. ځان یې خوب ته آماده کړ، خو بیخي خوب نه ورته او فکر کې یې د صحابه کرامو د غزاګانو کیسې راګرځېدلې. په دماغو کې د صحابه و د اسانو او تورو تصویرونه جوړېدل. کله کله به له ځان سره مسکی شو چې ابو جهل یې ډېر عجیبه وواژه، معاذ به زما غوندې و. عظام لا همدا فکرونه کول چې مور یې پرې غږ کړه: پاسه بچیه، ناوخته دی، جومات درڅخه تېرېږي. عظام له جومات وروسته بیا خپلې خونې ته راغی او د کتاب مطالعه یې پیل کړه. مور یې فکر وکړ چې عظام له لمانځه وروسته بیا ویده شوی دی. غږ یې پرې وکړ: پورته شه بچیه، ښوونځي ته د تلو وخت دی. ژر ناشته وکړه چې ساتونکي دې انتظار دی او ښوونځي ته دې وړي. عظام له خونې راووت، مخ او لاسونه یې ومینځل، خوراک یې شروع کړ. د خوړو خوړلو پر مهال هم عظام ته د صحابه کرامو کیسې په فکر کې ګرځېدې راګرځېدې. خندق غزا ور یاده شوه چې صحابه کرام ډېر وږي وو او په خپلو ګېډو یې ډبرې تړلې وې. عظام سمدستي خپلې ګېډې ته وکتل، مسکی شو. له ځان سره یې وویل: نه، زه باید اوس لا زیات ډوډۍ او خواړه ونه خورم تر څو له لوږې سره عادت شم. هغوی څنګه وګرځېدل؟ عظام له لږ خوراک وروسته له خوړو پورته شو. مور یې ترې وپوښتل: بچیه، ولې دې لږ خوراک وکړ؟ ځان سم موړ کړه، تر 1 بجې ښوونځي کې یې هلته وږی کېږي. عظام خپلې سترګې د مور پر لور واړولې. مورې، دا نو څه لوږه ده؟ یو صحابي د خندق په غزا کې د لوږې له امله پر خپل نس ډبرې تړلې وې. مور یې چې دا خبره واورېده، عظام ته یې وویل: بچیه، هغوی ډېر غیرتي خلک وو. مور یې لا خبره نه وه خلاصه کړې چې عظام ورته وویل: مورې، هغوی ستا خوښ دي؟ مور یې وویل: هو زویه، ولې نه؟ تر صحابه کرامو دې الله تعالی زما مور او پلار قربان کړي. عظام ته دې خبرې لا ډېر خوند ورکړ. د ښوونځي کتابونه یې واخیستل او له ساتونکو سره روان شو. عظام له یوه ساتونکي وپوښتل: ستا اس چلول زده دي؟ ساتونکي وویل: نه، زما اس چلول نه دي زده. عظام د پیغور په ډول ساتونکي ته ورغبرګه کړه: ولې دې نه دي زده؟ ته څومره غټ صورت لرې، ته خبرې خالد بن ولید څنګه اس چلاوه؟ د دې خبرې په اورېدو دواړو ساتونکو یو بل ته وکتل او خندل یې. ساتونکي هم حیران و چې عظام په دومره کشرتوب او کم عمر څنګه دومره ستر فکرونه لري. عظام چې ښوونځي ته ورسېد، د سیرت صحابه کتاب کیسې یې خپلو ټولګیوالو ته وکړې. هغوی هم غوږ ورته نیولی و. عظام لا د بدر کیسه پای ته نه ورسولې چې استاد یې ټولګي ته را داخل شو او درس یې پیل کړ. خو نن د عظام فکر د پخوا په څېر په درس کې نه و، بلکې ټول فکر یې هغه کتاب کې و چې د شپې مهال یې لوستی و او انتظار یې کاوه چې کله به ماښام شي تر څو یو ځل بیا له هغه کتاب سره یو ځای شي. ټوله ورځ د هماغه کتاب لوستلو ته انتظار و. کله چې ماښام شو، عظام له خوړلو وروسته سمدستي پورته او د خوب خونې پر لور روان شو. تور رنګی کتاب یې راواخیست، لومړی یې مچ کړ او بیا یې په لوستو پیل وکړ. عظام د دې کتاب داسې معتاد شو لکه څنګه چې په دې زمانه کې دیموکراټان د هندي سریالونو معتاد دي. د دې کتاب د مطالعې وروسته عظام یو اسلام پال شو. له ده سره څو تنه نور ټولګیوال چې ده به د سیرت صحابه کیسې ورته کولې اسلام پال او په جهادي فکر سمبال شول. عظام چې کله ښوونځی خلاص کړ، د مصر هیواد الازهر پوهنتون د شرعیاتو پوهنځی یې انتخاب کړ.
نظام د کلک عزم څښتن، اسلام پال او د جهادي فکر لرونکی زلمی و. په ټولګي کې د نظام سره د شرعیاتو پوهنځي د استاد لور عایشه هم وه. عایشه د نظام خوښېدله ځکه چې ډېره په حجاب کې و پوهنتون ته راتله او اسلامي فکر یې درلود. د عایشې هم نظام له دې امله خوښ و چې دیندار او حیاناک هلک و. نظام په ټولګي کې جلا او ځانګړي خویونه درلودل. هغه به کله کله په ټولګي کې پر دیموکراسۍ خورا توندې نیوکې کولې او پر دیموکراسي نظام به یې ریشخند واهه. یوه ورځ د اسلامي سیاست پوهنې استاد اسلامي نظام تشریح کاوه. نظام د درس په منځ کې له استاده وپوښتل: استاده وبخښه، دا کوم اسلامي نظام چې ته یې موږ ته تشریح کوې دا اوس د نړۍ په کوم هیواد کې شته؟ استاد وویل: نه بچیه، له بده مرغه له عثماني امپراتورۍ وروسته په هیڅ اسلامي هیواد کې بیا خلافت نه دی راغلی. نظام وویل: استاده الله دې وکړي چې بیا داسې نظام راشي. استاد وویل: اللهم امین. هو بچیه، اسلامي نظام خو د ټولې نړۍ په ګټه دی، خو افسوس چې څوک پرې نه پوهیږي. نظام د پوهنتون په آخري کال له عایشې سره واده وکړ. یو کال له واده وروسته د نظام زوی پیدا شو چې نوم یې خالد پرې کېښود. یوه ورځ نظام د پوهنتون دورې د اسلامي سیاست پوهنې استاد پوښتنې ته ورغی. استاد ورته وویل: بچیه، زیری مې در باندې، تا چې د کوم اسلامي نظام پوښتنه په ټولګي کې کوله هغه اوس په افغانستان کې راغلی دی. نظام وویل: اوه استاد، سم زیری به در کوم، په رښتیا ډېر خوشحالونکی زیری دې را باندې وکړ. استاد وویل: هو بچیه، افغانستان کې د اسلامي امارت په نوم یو بشپړ اسلامي نظام جوړ شوی دی. نظام وویل: شکر استاده، زه به ورځم، تا خو راته نظري ښودلی و، اوس به یې عملي په خپلو سترګو وګورم چې سم مې زده شي. استاد وویل: بچیه، خو پلار به دې اجازه در نه کړي.